آیا پوهیږئ چې ترافیکي پیښې هر کال په افغانستان کې د 7,000 هیوادوالو ژوند اخلي او شاوخوا 80,000 هیوادوال خپل روغ صحت او د وجود غړي پکې د لاس ورکوي؟ ترافیکي پیښې هغه وخت رامنځته کیږي کوم وخت چې موږ ترافیکي قوانین مراعات نه کړو. موټرسایکل باید څوک ونه ځغلي، چاک باید څوک وکړي، شبخانه ډېر زور غواړي، دلته شپه پر چا باندې نه چیرېږي، شپږ اوه میاشتې به دې پروت د پښه بیا نه سمیږي. آیا امکان لري چې داسې وژونکې خطرناکې ترافیکي پیښې دې رامنځته نه سي؟ بلې هو، کله چې موږ تاسو پر خپلو ځانونو باندې ترافیکي قوانین او اصول عملي کړو، د دې ډول ترافیکي پیښو څخه به مو ځانونه ژغورلي او یو روغ ژوند به لرو. نو راځئ چې ترافیکي قوانین او اصول زده کړو او پر ځانونه عملي کړو. موږ د ګرانو هیوادوالو د روغ او هوسا ژوند په خاطر غواړو ترافیکي قوانین په 40 ویډیو درسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. دا ترافیکي درسونه د خپل کورنۍ د غړو او ملګرو سره شریک کړئ ترڅو د ټولنې هر فرد په ترافیکي قوانینو او اصولو وپوهیږي. راځئ چې خپل او د نورو ژوند وژغورو.